تاسو ته یو قصه بیان کړې وه د هغه جنۍ چې ځوان هلک پرې مین شوی و بیان کړې وه قصه کې هغه یو جنۍ وه ښایسته جنۍ وه یو هلک پرې مین شو هغه هلک راغی پلار ته ووایي چې پلاره داسې یو جنۍ ده که ته یې راله وګواړې هغه وایي صحیح چې لاړ وي پلار یې پرې مین شو هغه هغه زوی ته ووایي چې ته وړوکی یې ته د واده نه یې او زه به د دې جنۍ سره واده وکړم هغه دواړو په منځ کې جنګ شو چې جنګ شو نو پولیس خبر شو تاڼهدار خبر شو کیس هلته لاړ چې چل دی وایي موږ په دې باندې وران شو هغوی قمقلان پلار او زوی او د یوې جنۍ دپاره وران شو اخر دا جنۍ ما ته وښیه دا څه بلا ده وایي جنۍ چې هغه ولیده پرې مین شو نو بس هغه هلک ته وایي چې ته خو بلکل ماشوم یې او دې پلار ته وایي چې ته خو غریب سړی دا ښایسته جنۍ د دې سړي سره مزه کوي چې ته حکومت کې څه عهده یي څه کار یي پټه تنخواه یي دې جنۍ سره زه واده کوم دا درې کسان په جګړه شوي دي وزیر خبر شوی دی چې تاڼهدار او پولیس کار صحیح نه کوي او د څو ورځو نه په جګړه کې اخته دي بس دوی راغوښتي یې قصه دا ورته قصه کړې ده هلک قصه کړې ده چې وایي داسې جنۍ زما خوښه شي هغه زما پلار وي بیا ده هغوی ښه قمقلان دي د یوې جنۍ دپاره تاسو ځان لیونی کړی ده ما ته وښیه د اخر څه بلا ده جنۍ چې وزیر صاحب لیدلی به دا خوښه شوې ده هلک ته وایي چې ته خو ماشوم یې پلار ته ولې ویلي چې ته خو غریب سړی او دغه ته یې ویلي دي هغه تاڼهدار ته چې ښایسته جنۍ ده دا د دې سړي سره مزه کوي لکه زما مال دی زور دی طاقت دی دا څلور وران شوي دي سبحان الله ورورو دا خلک ډېرېږي څلور وران شوي چې نه دا زما ده باچا خبر شوی دی چې وزیر نه راځي کار له وسل کیسه ده ګورې راوښتي ده ورته قیسه کړه هغوی وزیره په دې لوی ځان دې ځان شرمولی او ته په دې جنۍ پسې لیونی شوی دا ما ته وکړه د څه بلا ده وایي چې هغه لیدلی پرې مین شوی دی خو باچا وایي چې یو به مو غږ نه کوي ځئ دې سره زه واده کوم نو دا 15 کسان وران شوي دي وی دی جنۍ بیا دا وایي چې تاسو داسې کار وکړئ مقابله وکړئ زه به منډه وهمه نو که چا راونیوم زه به ډاډه شم وایي صحیح دی بس منډه یې کړه باچا په لوی ځان منډې وهي وزیر منډې وهي تاڼهدار هم شاته ریږي هغه سپین ږیری بوډا هم منډې وهي هغه ځوان هلک هم منډې وهي کنده راله چې دوی ته نه خبر دغه جنۍ د دې کندې نه ټوپ کړو دا ټول دې کندې ته ولیدو نو بیا هغوی ته وکتو ویې خندل وایي زه د هېڅ چا نه یم تاسو قمقلان یې زه دنیا یم زمونږ د ټوله جاخه به دنیا روانه دغه کیسه ده یو وایي زما ده بل وایي زما ده بل زما ده ټوله منډه د قبر پورې ده اخر پکې موږ قبر ته ورسو مرګ ته ورسو او هغه رانه واوړي بیا لاړ شي بل څوک دوکه کوي او موږ هلته پاتې شو ارمانونو ډک ژوند هم پاتې شي چې یاره ته وګوره موږ په دې دنیا باندې اعتماد کړی او نن یې زه پرېښودم په دې قبر کې هره نه لاړه دنیا نو دنیا خو بیا کار دغه دی چې دا کسې کندې ته ورغوځار کړو اوس ځي به بل پسې داسې د دنیا انسان دوکه کړي نو د شیطان هم موږ ته دا وسوسې راچولي دي هغه شان وسوسې لکه څنګه وسوسې چې آدم علیه السلام ته ورچولي چې یاره که دې ونې نه ته وخوړو الله به درله یو غټه بادشاهي درکړي